یو ځوان چې د زده کړې سره ډېره زیاته مینه درلودله د یو بابا خواته د زده کړې لپاره لاړو. کله چې د بابا سره په لومړي ځل باندې میلاو شولو نو بابا ته یې د خبرو کولو موقع نه ورکوله او خپلې قصې او نظریې ورسره شریکولې، خو بابا هم ورته په توجه سره غوږ نیولی و او هیڅ کوم جواب یې ورته نه ورکولو. کله چې د ځوان قصې خلاصې شولې نو بابا د چای څښلو لپاره راوغوښتلو او کله چې دواړه کېناستل نو بابا د پیالو په ډکولو شروع وکړله تر دې چې لومړی پیاله ډکه شوله، خو بیا هم بابا چای اچول پکې بس نه کړل او همداسې په دې اوله پیاله کې چای اچولو تر دې پورې چې چای همداسې له پیالې څخه په میز باندې تویدلو. نو ځوان په حیرانتیا سره ورته غږ وکړو چې بابا پیاله ډکه شوې ده. نو بابا ورته مسکی شو او ورته ویل چې همدغه مثال ستا د مغزو هم دی، که چېرته ستا ماغزه له خپلو قصو او خپلو نظریو څخه ډک وي نو ته له بل چا څخه هیڅ هم نشي زده کولی. او ورته ویل چې که چېرته غواړې نوره زده کړه هم وکړې او مخکې لاړ شي نو اول د خپل ذهن خالی کړه. نو له دې لنډې قصې څخه هدف دا و چې که چېرته غواړې چې معلومات او علم مو لا زیات شي نو ویل مو کم او اورېدل مو لا هم ډېر کړئ تر څو نور هم مخکې لاړ شئ.